تمام دوستانو سلام د چینی ژبې لوست مو زه غوټۍ او زه جان روانزازی هر کرای کوو زه به د پروګرام په پیل کې د چین په اړه لنډ معلومات وړاندې کړم. چین د اسیا په ختیځ او د آرام سمندر په لویدیځه غاړه کې موقعیت لري. د دغه هېواد د ځمکې مساحت شاوخوا 9 میلیونه او 6 لکه مربع کیلومتره دی او د سمندر مساحت یې شاوخوا 4 میلیونه 7 لکه او 13 زره مربع کیلومتره دی. د دغه هېواد د ځمکني سرحد عمومي اوږدوالی شاوخوا 22 زره کیلومتره دی او د لوی وچې د سمندر غاړې اوږدوالی یې شاوخوا 18 زره کیلومتره دی. د چین د سمندر په قلمرو کې کابو 7000 لوی او کوچني ټاپوګان شته لري چې په دې کې ډېر لوی ټاپو یې تایوان ټاپو دی چې مساحت یې 15750 مربع کیلومتره دی. اوس په چین کې د ولایت په کچه 14 حوزې شته چې په دې جملې کې یې 23 ولایتونه 15 کوروکې سیمې د مرکزي حکومت تر مستقیم کنټرول لاندې 4 ښارونه او 2 خاصې اداري سیمې دي. بیجینګ د چین پلازمینه ده. ډیره مننه تاسو له لیدونکو سره د چین په اړه ډیر ښه معلومات شریک کړل. افغانستان او چین ګاونډي هیوادونه دي او د افغانستان بدخشان ولایت او د چین د شینجیانګ د ویغور کوروکه سیمه د واخان دهلیز په دواړو خواو کې موقعیت لري. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ دودیزه دوستي اوږد تاریخ لري او ترمنځ یې اړیکې ورېښمو لارې ته ورګرځي. سمه ده، ژبه د خلکو ترمنځ د نظریو د تبادلې د پول په شان رول لوبوي. نو راسره واوسئ او چیني ژبه زده کړئ. په ننني لوست کې به د خدای پامانۍ په باب ځینې کلمې او جملې زده کړئ. افغانان د تګ پر مهال یو بل ته خدای پامان وایي او چینایان بیا زایجین وایي. خو چینایان په رسمي او غیر رسمي حالاتو کې له یو کس یا ډېرو کسانو سره د خدای پامانۍ پر مهال زایجین وایي. که څوک راته د خدای پامانۍ پر مهال زایجین ووایي نو موږ هم ورته زایجین ویلی شو. که زایجین په مستقیمه توګه پښتو ته وژباړو نو معنا یې دا ده چې زه ستاسو د بیا لیدنې په تمه یم، یعنې د بیا لیدو په هیله. چینایان له دې لارې یو بل ته د بیا لیدو هیلې څرګندوي. نو زایجین ویل د اړیکو د ختمېدو معنا نه لري او د راتلونکي لیدنې هیله ده. پر زایجین سره بیره چینایان په مختلفو حالاتو کې په بېلابېلو لارو یو له بل سره د خدای پامانۍ جملې کاروي. د بېلګې په توګه د درس او یا کار تر پای ته رسېدو وروسته ټولګیوالو یا همکارانو ته وځوله زایجین وایي. وځوله زایجین. سمه ده، تاسې ښه تلفظ لري. شیشه. که کوم همکار یا دوست راته وځوله زایجین ووایي موږ ورته د زایجین سره بیره لو شان شاو سین هم ویلی شو او په همدې ورته پاملرنه څرګندوو. که موږ په هوایي میدان او اورګاډي په سټیشن کې له خپلوانو او دوستانو سره خدای پاماني کوو نو ورته ایلو پینګ ان ویلی شو او معنا یې دا ده چې ښه سفر یا مزل ولرئ. ایلو پینګ ان. سمه ده، که دوستانو او همکاران مو کور یا دفتر ته راشي نو موږ ورته د خدای پامانۍ پر مهال منځو او خوانین زای وایو او د دې معنا هم د بیا لیدو هیله ده. منځو خوانین زای. سمه ده، ښه تلفظ لري. دغه راز که موږ له نږدې دوستانو یا اشنایانو سره خدای پاماني کوو نو بای بای هم ورته ویلی شو. دغه کلمه له انګلیسي ژبې څخه راغلې ده. بای بای همیشه په غیر رسمي حالاتو کې ویل کیږي. سمه ده؟ سمه ده، که موږ بیا لیدنې ته بیړه او تمه لرو نو د خدای پامانۍ پر مهال ورته چانګ لینشي ویلی شو. معنا یې دا ده چې موږ باید ټینګې اړیکې وساتو. چانګ لینشي. نو له عمومي لحاظه چینایان د خدای پامانۍ پر مهال همیشه زایجین او بای بای وایي. برسېره پر دې منځو خوانین再来路上小心一路平安常聯繫هم وایي او له دې لارې نورو ته خپلې نیکې هیلې او بیا لیدنې تمه څرګندوي. زایجین بای بای منځو خوانین再来路上小心一路平安常聯繫. سمه ده. قدرمنو دوستانو، آیا دغه کلمې او جملې مو زده کړئ؟
تمرین او هڅه وکړئ نننۍ ورځ ته په همدې ځای پای ته ورسید.再见。再见。